پروګرام د وړاندې برخې د ورستي مقاله لیکونکي ملګري رڼاګل اروپزی نه هیله کوم چې هغه راشي خپله مقاله وړاندې خوږو دوستانو عزیزانو په دې پوهېږم چې د وروستۍ برخه اورېدل ډېر آسان کار نه دی نو په دې اساس ما هم کوشش کړی دی چې یوې خوا زما وینا د موضوع سره مطابقت وکړي او بلې خوا ډېره اوږده نه وي په آلمان او د هغه په شاوخوا کې د هغه په شاوخوا هېوادونو کې په زرګونه افغانان او پښتنو اوسېږي او ټول په دې پوهېږي چې په سیمه او هېواد کې د جنګ اور بل دی له اسمانه بومونه ورېږي او په ځمکه د توپونو او ماشینګنو له خولې نه وژونکې او ورانوونکې ګولۍ هرې خواته خپرېږي کوچني ماشومان بډاګان ښځې او سړي وژل کېږي کورونه کلي بانډې سوځي او ورانېږي ژوندي انسانان سرګردانه ګرځي او له یوې سیمې نه بلې سیمې ته مهاجر کېږي دا هر څه اورو خو بیا هم قرار ناست او په حالاتو سترګې پټوو نه په جنګ او انسان وژنه کوم نیوکی شته او نه د ټپي او پریشان ولس سره کوم خواخوږی دا خو لوی غنیمت دی چې په دې چوپه چوپتیا کې په دې سیاسي هدیره یو ځل بیا یم په دې سیاسي هدیره او بدیا کې داسې ویښ او حساس انسانان پیدا کیږي چې خپله مینه او خپل ولس یې نه هېرېږي جلسې او سیمینارونه جوړوي موږ راټولوي چې په روان ناورین خبرې وکړو او معلوم کړو چې څه باید وشي او څه مو د لاسه کیږي زما په فکر دا یو انساني او هیواد پالونکی اقدام دی نو ځکه په جواب کې وایم چې زما د ګران دوست همزولي خدای بخلي ډاکټر ستوري دا سیاسي کور او میراث دی تل ځواکمن او ودان وي راته ښکاري چې د دې موضوع په هکله دا ناسته لومړنۍ ناسته ده خو باید وروستنۍ ناسته نه شي ځکه روان ناورین د پښتنو د میلمه پالنې غریبۍ او بېسوادۍ نه په استفاده په هغه سیمه کې خپلې ریښې نوره هم غځوي پراخوي او خپل عمر اوږدوي نو ځکه څوک چې د دې وحشت په خلاف مبارزه کوي دا به مني چې دنده درنه ده او د جګړې په ضد د مبارزې لاره ډیره اوږده ده حوصله غواړي اخلاص غواړي پوخ ایمان غواړي یووالی غواړي او د ټول د هلو ځلو دوام غواړي حقیقت دا ده چې له یوې خوا ناتو لګیا ده موږ ته په ماشینګنو توپونو جنگي الوتکو او ټانګونو د دیموکراسۍ کلتور راښیي او په افغانستان کې په جنګ سالارانو جنگي جنایتکارانو او انسان وژونکو داړهمارانو دیموکراسي او ولسواکي جوړوي او بشري حقوق خوندي ساتي خو ګل پاچا الفت موږ ته ډېر پخوا ویلي دي چې په ورانکارو چې کارونه جوړوي حقیقت کې جوړ کارونه ورانوي یا ټګي ډېره سخته ناداني ده که بوتان په بتپرستو ماتوي له بلې خوا القاعده زموږ په هیواد کې په مډرن ښوونیز او روزنیز سیستم د کفر حکم کوي هغه ویجاړوي جونه او ښځې په کارونو کې زنداني کوي تاریخي اثار له منځه وړي او په دې وروستیو کالو کې خو د بمونو کمربندونه تر ملا راتړي د شهادت او جنت ته د تللو تر ټولو نږدې او لنډه لار راښیي دا سخت کار دی چې په کابل کې کرزی یا قانوني فهیم یا ربني په اسلام آباد کې نواز شریف یا زرداری هلته په امریکا کې بوش یا اوباما دلته عمر یا اسامه په دې پوه کړي چې شپږ ورځنی کوچنی نه کاپیر کېدلی شي او نه تروریزم پیژندلی شي
په کوم جنگ کې چې داسې کوچنیان وژل کیږي په کوم دلیل اسلامي یا انساني بلل کیږي. جګړې لانجې حل کولی نشي او د جګړې لار اسلامي او دیموکراتیک هدفونه ترلاسه کولی نشي. حقیقت دا دی چې ناتو ته په منطقه کې خپل استراتیژي ګټې د ولسواکۍ نه زیات ارزښت لري او په افغانستان او پاکستان کې واک لرونکو او په جګړې کې ښکیل جګړه مارانو ته حکومتونه امریتونه او له دې لارې قاچاق بدې او رشوتونه تر اسلام او دین زیات ارزښت لري. نو ځکه خزانې او بانکونه ورځ په ورځ پړسیږي د هر یوه د زمانې قانون جوړ شوی دی او په هیڅ نه مړیږي. همدا علت چې په ولس کې اعتبار ورځ په ورځ کمیږي. سره له دې د جګړې هر اړخ دعوا کوي چې فرښته ده د شیطان په ضد جنګیږي او یا حسن ده یا حسین ده د یزید سره نه جوړیږي. په دې هکله موږ باید خپل ننګیالي نیکه خوشحال خټک یادونې له یاده ونه باسو. د لیکلي دي چې اولیا د اولیا سره بد نه ده ځکه دا چې د نفس نشته هوا. په دنیا د پاچاهانو سره جنگ ده عمرا سره دښمن ده عمرا. د زور او زرو لیوالان ولسمشران دي که امیران دي یا جنگ سالاران دي په رښتیا جنګامران دي. جګړه د فرشتې او شیطان ترمنځ جګړه نه ده. دا جنگ د بربریت په ضد د وحشت جنگ دی چې نه پکې ولسواکي جوړېدلی شي او نه پکې انسان یا اسلام ته کوم خیر رسېدلی شي. جنگ شر کینه او دښمني نوره هم زیاتوي. نو ځکه د جنگ لار په حقیقت کې د شیطان لار ده. بې سولې د خپلواکۍ او ولسواکۍ بخښنه غواړم بې سولې د اختلافونو او لانجو د حل لپاره سمه فضا رامنځته کېدلی نشي. تقوا دینداري خپلواکي او ولسوالي له سولې جدا کېدلی نشي.